د تاجبیګ ماڼۍ د تاجبیګ ماڼۍ د افغانستان له تاریخي او لرغونو ودانیو څخه ده چې د دارالامان ماڼۍ شاته د 1.5 کیلومتر په فاصله جوړه شوې ده. څېړونکې او لیکواله صفیه حلیم وایي د کابل د زاړه ښار نه 14 کیلومتره په جنوب کې د تاجبیګ په نوم یوه شنه تپه د لرغونو وختونو راهیسې د افغانستان د پاچاهانو د ښکار ځای و. د افغانستان پاچا او د ازادۍ اتل اعلیحضرت غازي امان الله خان به هم دغې تپې ته له خپلو ملګرو سره د ښکار او د مېلې لپاره ورتلی. د اعلیحضرت غازي امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د تاجبیګ ماڼۍ کار په 1404 هجري لمریز کال کې د الماني او افغاني انجینرانو لخوا پیل او په 1408 هجري لمریز کال کې کار بشپړه سو چې اعلیحضرت غازي امان الله خان له ملکې سوریا او د خپلې کورنۍ له نورو غړو سره په همدې ماڼۍ کې اوسېدی. له همدې امله په کابل کې د تاجبیګ ماڼۍ ته د ملکې ماڼۍ یا قصر ملکه هم وایي. اعلیحضرت غازي امان الله خان د افغانستان له ابادۍ او عصري کولو سره ډیره مینه درلوده، نو له همدې امله په افغانستان کې د نورو پرمختیایي کارونو ترڅنګ د عالیشانه ماڼیو په جوړولو هم لاس پورې کړ. نو د تاجبیګ ماڼۍ هم لکه د دارالامان ماڼۍ د اماني دورې له پرتمینو ماڼیو څخه راپاته میراث دی چې باید په ښه توګه سره یې ساتنه وسي. خو په منډیګک ویبپاڼه او ځینو نورو تاریخي اثارو کې راغلي چې پر تاجبیګ تپه لومړی د تاجبیګ ماڼۍ بنسټ په 1995 میلادي کال کې د شاه زمان د واکمنۍ پر مهال ایښودل شوی چې وروسته بیا د اعلیحضرت غازي امان الله خان لخوا په نوې بڼه ورغول شول او د خپل استوګنځای په توګه یې ورڅخه استفاده کول. د تاجبیګ ښکلې ماڼۍ په 3 پوړه کې جوړه شوې چې تقریباً 80 لوی او کوچني وطاقونه، اوږده دهلیزونه او 2 لوی سالونونه یا د غونډو تالارونه لري چې په هر دهلیز کې د اعلیحضرت غازي امان الله خان د سلطنت نښان و. د تاجبیګ ماڼۍ شاوخوا ساحه او پارک ډیر ښکلي او سرسبزه وه. د ماڼۍ کښته برخه په غرنیو ډبرو فرش شوې او ډبرینې زینې لرلې. د تاجبیګ ماڼۍ په غربي برخه کې د اعلیحضرت غازي امان الله خان د سلطنت نښان لیدل کېدی. همداراز د تاجبیګ ماڼۍ په شرقي برخه کې د زمري مجسمه هم تر سترګو کېدل چې له ډبرو څخه جوړه او په هغه مهال کې د غیرت او قهرمانۍ سمبول و. له اعلیحضرت غازي امان الله خان څخه وروسته له تاجبیګ ماڼۍ څخه ډیر وخت د پوځي قرارګاه په توګه کار اخیستل شوی، خو د وخت د ولسمشر حفیظ الله امین لخوا یو ځل بیا د افغانستان د ولسمشر د اوسېدو په ځای بدله شوه. د 1990 میلادي کال د ډسمبر پر 28مه کله چې روسانو پر افغانستان یرغل وکړ، نو د دوی یوې ډلې ته چې 200 پوځیان پکې شامل و په کابل کې د مهمو ودانیو د کنټرول اخیستو دنده وسپارل شوه. په هغه شپه د روسیې د استخباراتو KGB د ځانګړي ځواک 450 غړو ته د طوفاني عملیاتو 333 په نوم دنده وسپارل شول ترڅو د تاجبیګ ماڼۍ چې د وخت جمهور رئیس حفیظ الله امین د خپلې کورنۍ له غړو سره پکې اوسېدی ونیسي. حافظ الله امین په هغه ورځ د خپل حکومت له وزیرانو او مشاورینو سره یوه مهمه غونډه لرل او ماښام یې د دوی د کورنیو لپاره یوه میلمستیا جوړه کړې وه چې نارینه یو ځای او ښځې او ماشومان یې بل ځای کې سره راټول وه. د تاجبیګ په ماڼۍ کې رڼاګانې وې او په پخلنځي کې څو ډوله خواړه پخ شوي وو چې شوروا هم پکې کې وه. داسې ویل کېږي چې په هغه شوروا کې نشي مواد ګډ شوي وو چې وروسته یې حفیظ الله امین او نور میلمانه بېهوښه کړل. د حفیظ الله امین د وخت د کورنیو چارو وزیر جنرال فقیر محمد فقیر BBC ته پر تاجبیګ ماڼۍ د روسانو د یرغل او د حفیظ الله امین د وژلو په اړه وایي. د امین صاحب نه چې په هغه وخت کې رئیس جمهور و، دلته دفتر و. دې ورځ امین صاحب د بیروی سیاسي غړو ته دعوت ورکړی و. کله چې په 3 بجې راغلم، د امین ساتونکو راته وویل چې امین صاحب ناروغه دی. زه پس راوختم. دریم منزل ته چې راپورته شوم، کله چې امین کوټې ته ننوتم، امین صاحب تخت خواب پروت و. 2 روسي ډاکټران، یو د 420 کماندان ولایت خان دا ولاړ. امین صاحب د
بعضې نلونه د معدې د مینځلو دپاره کار وکړو تر څو چې معده یې پاکه کړي. کله چې معده پاکه شوه بیا یې دغې تخت نه تشناب ته راوست. تشناب ته چې راوست داسې یو 20 دقیقې یا 30 دقیقې یخ اوبه پرې راخوشې کړې تخت تر څو امین صاحب په هوش راغی. په دې وخت کې ما ته وویل چې فقیره ممکن یې ما په اعصابو باندې دې بېهوشۍ تاثیر کړی. ما لږ تبسم وکړه ورته مې ویل چې امین صاحب زه 24 ساعته همداسې د کوما په حالت کې وم خو کله چې جوړ شوم اعصاب مې نورمال دي هېڅ بد تاثیر یې هم نه دی راباندې کړی. امین صاحب راته وویل چې لاندې زه به استراحت وکړم ته لاندې په سکرټریت کې ما په دفتر کې که نه. زه چې دفتر ته راکوز شوم په دې وخت کې لوی درستیز ما ته تلیفون وکړ چې فقیره چېرته یې؟ ما ویل چې زه تپې تجبیه کړم. وی چې خو راځه ډوډۍ به دلته وخورو بیا به دواړه تپې تجبیه هغه ته لاړ شو تپې تجبیه کړم. زه هم راووتم موټر کې کېناستم لاندې وزارت دفاع ته راغلم. هلته چې ورسېدم یعقوب خان دویم منزل کې و دفتر ته چې ور وختم یې د ملاقات په میز باندې 6 یا 7 دغسې روسان وي شمارلي مې نه دي ما ته یې معرفي کړل لاس مې ورکړ یا د کوچ چوکۍ شاته یې کړ چې دې ته مې مخ ور واړاوه او د ملاقات میز ته مې شا کړه پیرونه شروع شوه. بس دراز دروز شه نوره په غوږو څه نه اورېدل داسې مایوله. همدارس د حفیظ الله امین زوی بابري امین هم بي بي سي ته د 1358 هجري لمریز کال د جدي پر شپږمه پر تاج بیګ ماڼۍ د روسانو د یرغل او د روسانو لخوا د خپل پلار د وژل کېدو په اړه داسې ویلي. لومړی داسې چې وشو امین صاحب له ځانه ځایه راجګ شو داسې وضعیت هم ښه نه و نو اول کار چې ده وکړو مخابرې ته لاس واچوو. مخابرې ته چې لاس واچوو چې مخابره یې کار نه کوو بیا پس ته پوه شو چې مخابراتي مرکز کې کومه شجاع شوی وکړو. بیا نو پس له هغې نور ډزې زیاتې شوې نو بیا امین صاحب وویل چې هدف درېیم پوړ ته راځئ چې ځای کښته شو. بیا ما وویل چې له درېیم پوړ نه دویم پوړ ته درست کښته شو یو دیواله په هغه ته کېناستو بیا بس خورېده جګړه شوه. بیا ډزې شروع شوې ما د دویم پوړ کې و یو څه موده دوام وکړ. البته دا جګړه به بیرون روانه وه نو اوس چې موږ تصور کوو جګړه به بیرون روانه وه ګارد ملي به مقاومت کوه ریاست جمهوري ګارد مقاومت کوه نو څه چې د مهاجمین بیا تر ماڼۍ پورې راورسېدل. بیا اول پوړ کې جنګېدل څو چې اول پوړ کې دا مسایل مخکې تلل نو موږ به دا دویم پوړ کې ناست وو. د زما ورور عبدالرحمن مسله و زموږ د یو کورنۍ یو بل غړی و فتح نومېده یو ځوان هلک و هغه هم مسله و. د ما د ترور زوی و محمود امین هغه مسله و. سرور یو د امین صاحب یو یاور و د هرات نه و هغوی ول ګربز په نامه و. دا دویم پوړ کې موږ امین صاحب سره نور هلکان هم ورته نومونه چې ما په یادېږي دوی و. بیا نو کرا لومړي پوړ کې هم جګړه مخته لاړه. د دوی نو په زینو کې راپورته کېدله د روسانو په زینو کې راپورته کېدله. په دې وخت کې نو ډزې شروع شوې مقاومت هم روان و. امین صاحب ویل ما ته هم سره راکړې اګر چې وضعیت ښه نه و د هغه ته یې هم کلشینکوف ورکړ. هغه ډېر په مشکل راجګېده ډزې به یې کولې بېرته کېناست په دې دمه په شیمه کې زیاته نه وه. آخر واره چې ځګ شه نه دا به همه آخر واره به چې ځګ شه بیا دا په اوږه ولګېده په اوږه ولګېده نو بیا راپرېوته. د 1980 میلادي کال نه تر 1989 میلادي کال پورې د تاج بیګ ماڼۍ د روسي پوځ د 40مې فرقې د مرکز په توګه پاتې شوه. ورپسې د حزبونو ترمنځ د کورنیو جګړو پر مهال د دې ماڼۍ حالت هم د دارالامان د ماڼۍ په څیر شو او په یوه کنډواله باندې بدله شوه. د تاج بیګ ماڼۍ تر ډیره وخته همداسې کنډواله پاتې وه خو وروسته د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا د کابل د نورو تاریخي ودانیو په څیر د تاج بیګ ماڼۍ د بیا رغونې امر وشو چې د جمهوري ریاست د ملي پراختیا ادارې لخوا د 1390 لمریز کال د حمل په میاشت کې د بیا رغونې کار پیل شو چې په اړه د تاج بیګ ماڼۍ د بیا رغونې د چارو یو تن مسؤل انجینر عبدالمنان مخلص وایي دا قصر
ټوله ساحه تقریبا د 70 جریبو پورې ساحه لري. خپله زیربنای 2500 متر مربع ده. تاجبیق قصر په 3 پوړو کې جوړ شوی دی. تقریبا د 70 نه تر 70 پورې اتاقونه لري. 2 غټ سالونونه لري چې یو په 2م منزل کې دی او بل سالون یې په 3م منزل کې دی. نور د اوس وخت په کوم هغه عصري سیستم چې دی تشنابونه او اشپزخانه هغه ټول امکانات تاجبیق قصر کې شته دی. تاجبیق قصر د تیرو جنګونو په اساس ډېر زیات تخریب شوی و چې بیرته د ولسمشر په هدایت باندې په 1490 کال کې کارونه شروع شولو. ښاغلي مخلص وویل چې د تاجبیق ماڼۍ د بیارغونې ټول کارونه په خپله د افغانانو لخوا د افغانستان له ملي بودیجې څخه پر مخ تللي دي. خوشحالۍ ځای چې دی هغه دا چې تاجبیق قصر خپله د افغانانو انجینرانو په واسطه باندې افغاني کارګر پني یا غیر پني، یعنی په دې قصر کې هیڅ کوم خارجي انجینر یا په حیث د مشاور کارمن کارګر تر اوسه برخه نه ده اخیستې. ټول کارونه د افغانستان خپله بودیجه او خپله د افغانستان د خلکو په واسطه باندې کار شوی دی. د تاجبیق د لرغونې او پرتمینې ماڼۍ د بیارغونې کارونه د 1498 لمریز کال د اسد پر 28مه د افغانستان د ازادۍ د سلیمې کلیزې په مناسبت بشپړه او د خلکو پر مخ پرانیستل شوه.